نه غواړم چې حیرانه شئ، خو د جنگي هلیکوپترو مکمل ډیزاین د ملخانو د ژوند نه شوی دی. د چرخي هلیکوپترو له وزرو نیولې د دوی یو طرف بل طرف ته د تاویدلو نه په خپل ځای او موقعیت باندې تر ودرېدلو پورې دوی مکمل ملخ مطالعه کړی دی. د ملخ د جوړښت په اړه یې څېړنې کړي او حتی دا چې ملخ څنګه مخته ځي، په کوم سرعت مخته ځي، څنګه تاویږي، څنګه راتاویږي، وزر یې څنګه کار کوي، څنګه په خپل ځای درېږي، حتی څنګه خپل دښمن ټارګېټ کوي یا خپل شکار کوي. دا ټولو څېړنو نه وروسته یو انجینر راپورته کیږي او وایي چې زه دقیقا کولی شم داسې یوه هلیکوپتره جوړه کړم چې د ملخ په شکل غبرګون وښیي. او د هغې نه وروسته د ده آیډیا کامیابیږي او نن چې په نړۍ کې څومره تاسو پرمختللي جنګي هلیکوپترې ګورئ، ټول د ملخانو برکت دی. په دې نړۍ کې هر څه د رب یوه نښه ده. که تاسو ورته دقت وکئ، د یو شي له امله بل شی رامنځته کولی شئ. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.